أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. مؤمنان ورونو او مؤمنات خوندو، نن دی قرآن عظیم شان دی سورة بقره له دوهمې رکوع څخه شروع کوو تر درېیمې رکوع پورې، له اتم آیاته نیولې تر شلم آیاته پورې به ترجمه دی قرآن عظیم شان دی سورة بقرې د دې حصې وړاندې کوو. ځان ته بل الله تبارک وتعالی توفیق دی ادا او دی عمل غواړم، او تاسې عزیزانو مؤمنانو ته توفیق دی ارویدلو او دی عمل غواړم. په پرون درس کې مو د حروف مقطعات په باره کې یاداشت وکړو، خو دا حروف مقطعات په 90 سورو کې د قرآن عظیم شان ذکر سوي دي، او پر روانو سورتو کې د الله په توفیق سره به په هر ځای کې څه نه څه خبره کوو. او په شروع کې د مقدمې په طور باندې زه داسې ووایم چې قرآن عظیم شان د الله جل جلاله یو عظیمه معجزه خپل پیغمبر ته ورکړي، او یو عظیم احسان او انعام یې کړی په خپل مخلوقو بندگانو باندې. الله جل جلاله په سورة اسراء کې فرمایي: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. الآیه، بشک دغه قرآن عظیم شان هدایت کوي او لار ښیي هغې لارې ته هي اقوم چې هغه ډیره زیاته محکمه، مضبوطه، ثابته او درسته لار ده. عجیب حکمت ته علما فرمایي چې د قرآن عظیم شان لوستلو تلاوت کول دا ذکر او تمانیه ده. د قرآن عظیم شان صرف تلاوت کول دا بهترین ذکر ده، او په ذکر د الله جل جلاله باندې سکون زړونو ته حاصلیږي، آرام زړونو ته حاصلیږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار، په یاد د الله کې، په ذکر د الله کې چې قرآن عظیم شان تلاوت له بهترینو اذکارو څخه ده، اطمینان و سکون و آرام پیدا کیږي، زړونو ته مطمئن کیږي او آرامیږي زړونه. نو د قرآن عظیم شان لفظي تلاوت ذکر و تمانینه او سکون و آرام د زړه ده. او تدبره مقصد الحیات
و هدایتون او تدبر و سوچ کول په قرآن کې مفاهیم ملحوظول ترجمه یې زده کول تفسیر یې زده کول د قرآن عظیم شان دا مقصد د حیات انسانی ده بلکې د حیات ثقلینو ده الله تبارک وتعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه دي پیدا کړي پیریانان او انسانان مگر لپاره د عبادت تمامي پیدا کړي چې دوی عبادت وکړي دي ما نو عبادت به هلته کوي چې عبادت زده کړي او عبادت به د قرآن په تدبر کې د قرآن په مفاهیمو کې د قرآن په معنا کې زده کیږي نو علما وایي چې تدبره مقصد الحیات و هدایت تدبر مقصد د حیات ته د ژوند مقصد ده او هدایت مشعل راه ده د دنیا د ژوند د تیرولو لپاره په عبادتي برخه کې په معاشرتي برخه کې په اخلاقی برخه کې بهترین مشعل راه د قرآن عظیم شان خدا به له مفهوم او له مضمون او له تدبر څخه مخ راخلو الله تبارک وتعالی فرمایي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها دا منحرف انسانان آیا په قرآن عظیم شان کې تدبر او سوچ نه کوي د دې مفاهیم نه دي ورته متوجه سوي او که زړونه قلف دي زړونو ته د قرآن تدبر د قرآن مفهوم د قرآن ترجمه د قرآن تفسیر نه لویږي نو بیا خو چې نه لویږي بیا به خود بې لارې یا به مشرکي یا به فاسقي یا به منافقي یا به بېدینی نو له دې ټولو امراضو چې نجات په تدبر د قرآن کې ده په مفهوم د قرآن کې ده په ترجمه د قرآن کې ده او بل علما فرمایي چې و استماعه رحمة و عبادة صامتة غوږ نول قرآن عظیم شان ته چې په خولو یې نه تلاوت کوي او نور تدبر و سوچم نسته د سره یا نه پوهیږي امي یم نه پوهیږم د قرآن عظیم شان په ترجمه باندې خو د قرآن عظیم شان الفاظ او تلاوت ته مې غوږ نیولی ده نو دا غوږ نیول د قرآن عظیم شان دا بیا څه دي رحمة و عبادة صامتة دا رحمت دی الله ده الله تبارک وتعالی فرمای وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن عظیم شان لوستل کیږي غوږ ورته ونیسئ وَأَنصِتُوا او چپ و خاموش اوسیږئ لعلکم ترحمون ښایي چې په تاسې باندې رحم وسي دا د الله د رحمت ذریعه ده د الله د رحم ذریعه ده نو ځکه علما فرمایي چې استماعه رحمة اورېدلو غوږ ورته نیول قرآن عظیم شان ته چې صرف اروي یې تلاوت یې نه کوم او تدبر باندې په معنیو باندې نه پوهیږم خو صرف الفاظ یې اروم نو دا د الله له طرفه رحمت ته ماته او وعبادة صامتة دا یو خاموش عبادت ده نو ورونو دا د قرآن عظیم شان زبردست فضائل دي وخت په وخت باندې وي انشاءالله د مقدمې په طور باندې څه کم و بیش د تاسې حضور کې مخته کوم اوس راځو ترجمې د قرآن عظیم شان ته الله تبارک وتعالی فرمایي او تر مخ له دې دا خبره وکړو چې په پروني رکوع کې په پروني درس کې په تیر درس کې مو د دوو فرقو د انسانانو بحث و بیان تیر کړی چې سوچه مؤمنان دي دا تر اوله هم المفلحون پورې ذکر راغلی و او مجاهر و ښکاره کافران دي چې په دا
لاندې 2 آیاتو کې ان الذين كفروا او تر عذاب عظیم پورې په دې 2 آیاتو کې ذکر شوی و. او دغه له 8 آیات شروع تر 20 آیات پورې د درېیمې فرقې د انسانانو ذکر الله تبارک وتعالی فرمایي. دا درېیمه فرقه څوک دي؟ نه سوچه مؤمنان دي، نه پښکاره او مجاهر کافران دي، بلکې دا منافقین دي. دا هغه څوک دي او منافقین هغه څوک دي چې په خوله دعوه د ایمان کوي، ځان مسلمان بولي، خو په حقیقت کې او په زړه کې ایمان نه لري. د الله تبارک وتعالی په ضروریاتو د دین باندې دی باوري نه وي، یقین نه پې لري. په دې هر څه کې که آخرت ته، که جنت ته، که دوزخ ته، په دې ټولو احکامو د اسلام او د قرآن په نزول، د پیغمبر په رسالت باندې، په دې ټولو مومن به امورو باندې شکمن یي او په شک کې. نو الله تبارک وتعالی فرمایي په د آیاتو کې چې دا نن کومه رکو ده تر 20 آیاته پورې، په دې کې د منافقینو حالات دي او د آیاتونو ترتیب او شمیرې چې بم پته لګیږي چې الله تبارک وتعالی اول ذکر د سچه مؤمنانو، مخلصو مؤمنانو وکړو چې دا په 5 آیاتو کې تکمیل سو. بیا یې د مجاهرو په ښکاره کافرانو وکړو، هغه په 2 آیاتو باندې اکتفا وکړه. او دغه 8 آیات شروع تر 20 آیات پورې چې تقریبا دا څومره آیاتونه کیږي، دا ټول د منافقینو په باره کې ده. دا ډیر آیاتونه د منافقینو او لویه مفصله رکو د منافقینو په باره کې دا د دې اشاره تیروي چې د منافقینو حالات دا ډیر خطرناک دي او اسلام ته ډیره ضربه رسوي. په هر دور و قرن کې منافقینو رسولې ده. نو الله تبارک وتعالی د هغو بیان کوي. د دې رکو له ارویدلو، له سوچ کولو، له تدبر کولو څخه به موږ ته د منافقینو حالات بالکل مکمل هم د دې هغه حقیقت راښکاره سي او هم به په امثالو، په مثالونو سره د دې معرفت موږ صحیح وکړو، پیژندګلوي به یې صحیح وکړو. نو الله فرمایي ومن الناس او ځینې له انسانانو من هغه دي یقول آمنا بالله سوای ایمان مو راوړی په الله، الله منو، وبالیوم الاخر او ایمان مو راوړی په آخرت باندې، آخرت هم منو. خو الله تبارک وتعالی په سر کې فیصله د دوی کړې ده. وما هم بمؤمنین او نه دي دوی مؤمنان نه دي په حقیقت کې. د خدای په نزد مؤمنان نه دي، د قرآن په نزد مؤمنان نه دي، په شریعت کې دوی ته مؤمنان نه ویل کېږي، دا منافقان دي. نو ولې داسې دوګنګي کوي؟ ولې دعوه کوي چې موږ ایمان لرو په الله باندې او په آخرت باندې؟ دا د دوکې دپاره کوي. الله یې بیان کوي یخادعون الله، دوکه کوي دی له الله سره، والذین آمنوا او له مؤمنانو سره، وما یخدعون الا انفسهم او نه کوي دوکه دوی مگر له ځانو سره یې کوي په حقیقت کې. ځکه دوی نه الله دوکه کو او نه مؤمنان دوکه کولای سي. او که دوکه کیم مؤمنان نو ضرر به دوی ته زیاتې نسبت مؤمنانو ته. مؤمنانو ته به په دنیا کې صدمې ورسوي، خو دوی به د ابد دپاره تباه و بربادي. نو په اصل حقیقت کې دغه دوکې ورکولو کې چې دوی سره کوم سوچ و فکر ده چې موږ الله ته دوکه ورکړه او مؤمنانو ته هم دوکه ورکړه، دا اصلا دوی ځانو ته دوکه ورکړه. وما یشعرون، الله تبارک وتعالی فرمایي چې دوی نه پوهیږي په دې باندې چې موږ الله او د الله مؤمنانو ته دوکه ورکوو او ځانونه نه دي دوکه کړي، په دې باندې دوی نه پوهیږي. دا کلمه او لفظ دلته
الله جل جلاله په لا وما یشعرون سره ذکر کړی د مفسرین کرام فرمایي په دې کې سر راز دا ده چې شعور هغه احساس ته ویل کېږي چې ذوي العقول ما سوا د عقل له خاوندانو ما سوا له نورو حیواناتو سره هم شته ځکه نور حیوانات شنه ګیا ته ډیر زور ورکوي اوبو ته زور ورکوي خپله خرو ته زور ورکوي دا په کوم احساس باندې دا د شعور په احساس باندې که دغه د شعور احساس له دوی سره نه وای نو دوی به د شفتلې او د سپیرو خاورو فرق نه سوای سره کولی بیا به یې شنې شفتلې ته زور نه ورکاوه خپل اخرو ته به نه ورتو خو دا دومره احساس یې ورسره ده دا د شعور په واسطه باندې ده نو شعور یوه درجه ده د احساس و د ادراک چې ډیره کمه درجه او ډیره معمولی درجه ده له دې چې چې پورته کیږي بیا د عقل مرحله و مراحلو ته رسیږي نو الله دلته فرمایي چې وما یشعرون دوی شعور هم نه کاروي کله که هغه د څلور بولو د څارو په طور باندې دوی د شعور څخه کار اخیستی وای هم دغه مخادعه او دغه پریبکاري او دا منافقت به یې نه کاوه خو دوی شعور هم نه ده کارولی نو وما یشعرون دوی نه ده کارولی شعور ولې دوی دا منافقت کوي الله فرمای فی قلوبهم مرض دا جمله تعلیل علت دې ده چې دوی دا منافقت مختاره کړی ده په دې وجه علت یې دا ده چې په زړو د دوی کې مرض د نفاق او د شک ده فزادهم الله نو زیات کو دوی ته الله مرضا دا مرض د نفاق و شک ولهم عذاب علیم او دوی لرا عذاب دردناک د دې مرض او د دې نفاق په بدله کې سخترین او دردناک عذاب د دوی ته ولی بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې ودوی دروغ ویل په دین باندې په کلمه خپله کې په اعمالو خپل کې په زندگی خپل کې دوی دروغ ویل هر څه په دروغ و د الله د منلو دعوه یم د دروغ وه د آخرت د منلو دعوه یم د دروغ وه علامات یې دا دي الله فرمایي و اذا قیل لهم هر کله چې وویل سي دوی ته لا تفسدوا فی الارض مه کوئ فساد په مځکه کې قالوا وایي دوی انما نحن مصلحون بېشکه موږ اصلاح کوونکي یو موږ د خلقو خوشحالي غواړو ښه ژوند غواړو خیر یې غواړو اصلاح یې غواړو دا دعوادار دوی دي الله فرمایي الا انهم خبردار ای مؤمنانو انهم هم المفسدون بېشکه دوی هم دوی مفسدین دي فساد کوونکي دي ورانی کوونکي دي په مځکه کې ولکن لا یشعرون ولکن دوی شعور نه کاروي دلته الله پاک صیغه د شعور وفرمایله چې دا فساد د دوی هم داسې برملا او اشکاره او ظاهر ده چې حتی هغه حیوان هم باید په دغه فساد باندې دغه فساد ته دې شي ته فساد ووایي خو دوی دغه حیوان په اندازه باندې دغه څلوربول په اندازه باندې شعور هم نه لري چې دوی د خپل فاسد عمل اصلاح بولی فساد یې نه بولی بله نښانۍ واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض دا آیات ولوستل سو واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس او هر کله چې وویل چې دوی ته ایمان راوړئ لکه چې ایمان راوړی ده مؤمنانو دغه صحابه کرامو د ملګرو د رسول الله دغه مؤمنانو تر ورځې د قیامته چې څوک په ایمان باندې تیریږي لکه دغه سوچه مؤمنانو مخلصان چې مؤمنان دي مخلصان دي په ایمان کې تاسې هم داسې مخلص سئ قالو وایي دوی انؤمنو ایا ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه چې ایمان راوړی دغه بې عقلانو دا خو کمعقل خلک دي د دنیا لذتونه او د دنیا خوشحالیانې ټولې په موهوماتو کې او د موهوماتو په بدله کې قربان کړي او له منځه یوړي دلته د خوشحالي ځایونه دي دوی د حورو په نعمت په عشقو کې تللي دي د جنت په نعمتو کې مستغرق دي دا سفها دي دا کمعقلان دي الله وایي الا خبردار
انهم هم السفهاء بشک دوی هم دویه السفهاء کمکلان و بیاکلان دي ولکن لا یعلمون لیکن دوی نه پوهیږي دوی په دې نه پوهیږي چې بیاکلان موږ یو او که دا مؤمنان بیاکلان دي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا بلنی خانه الله فرمایی او هر کله چې یو ځای سي مخامخ سي له مؤمنانو سره د یو سره په ځان ته محافل و مجالسو کې کینی قالوا آمنا وایي دوی موږ ایمان راوړی موږ مؤمنان یو وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کله چې دوی خالص او ګوښه سي له خپلو رؤساو شیطانانو او له خپلو مشیرانو سره قالوا وایي دوی انا معکم بشک موږ خو د تاسې سره یو د تاسې ملګري یو انما نحن مستهزئون بشکه هم موږ مسخرې کوونکي او ملنډې وهونکي یو په مؤمنانو باندې اسې خپله ورځو سره تېروو دا ډېر کمکل خلک دي الله فرمایي الا الله یستهزئ بهم الله بدله او سزا د استهزا او د مسخرو د ملنډو د دوی ورکوي الله یستهزئ بدله او سزا د استهزا ورکوي بهم دوی ته ویمدهم فی طغیانهم او مهلت ورکوي دوی ته په سرکشۍ د دوی کې یعمهون چې سرګردان او پریشان او په شک کې څه به کیږي کومه خوا به بریالی کیږي الله فرمایي دې خلقو څرنګه معامله وکړه دو ځان ته ډېر نقصان ورساوو او که مؤمنانو مسلمانانو ته ډېر نقصان ورساوو نتیجه یې پر الله بیانوي فرمایي اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى سوای خستله گمراهی په هدایت باندې هدایت چې د الله له طرفه چې کوم مقرر و مځکې و د مځکې والو ته هغه د خدای تعالی عمومي هدایت دوی بدل کو په گمراهی و په ضلالت باندې فما ربحت تجارتهم نو ګټه ونه کړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدین او نو دوی لارموندونکي الله یو مثال بیانوي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دوی لکه مثال د هغه کس ته چې بلکې اور فلما اضاءت هر کله چې رڼا کې هغه اور ما حوله ګرد چارپیر خپل او مسافرو دا خلق پې راټول سي خوراک وویني کاسه وویني لوړو زوره وویني د شاوخوا د اور د رڼایي په رڼایي کې خپل مطالب دی حاصل کی او حاصلولو په درچل کې سي نو چې ښه اور لمبه وکړي او رڼا وکړي ذهب الله بنورهم لري کې الله نور دی دوی رڼایي دی نور دی دی رڼایي دی اور دی دی لري کې وترکهم او فریق دی دوی فی ظلمات لا یبصرون په تیارکیو کې چې هیڅ نه ویني قدرت خبره ده چې یا د تیزه رڼایي او بیا ناڅاپه هغه رڼایي خاموشه سي بیا د انسان تر هغه مخکني حالت هم په سترګو ډېره توره شپه نو دوی ته هم کله چې د ایمان رڼا راغله قرآن راغی دا داسې مثال ولاره لکه چې دوی یو اور بل کو چراغ یې بل کو ډیوه یې بله کړه خو کله چې دوی دې ته جوړ سول چې اوس په دې ډیوه او چراغ باندې څه وویني منافع او اضرار کې وویني نو ناڅاپه هغه رڼا د دوی ختمه سي یا چراغ ډیوه یې مړه سي نو دا خلک خو به په ډېرو بدو تیارو کې ایثار پاته سي او هیڅ به نه ویني نو د دې منافقینو حالت هم دغه ده الله فرمایي صم بکم عمی فهم لا یرجعون دوی کاڼه دي د حق له اورېدلو بکمن ګونګیان دي د حق له ویلو عمی ړانده دي د حق له لیدلو فهم لا یرجعون نو دوی بیرته نه راګرځي د دې خپلې ګمراهي ضلالت او منافقت یا بل مثال الله پاک بیانوي او کصیب من السماء یا شان و حال و صفت دوی داسې ده لکه هغه ایثار کړی سوی په شدید باران کې من السماء له طرفه د اسمانه سخت باران ده فيه ظلمات په هغې کې تیاریانې دي تیاریکیګانې دي وریځ ده تته وریځ ده
هم شپه ده، هم وریځ ده، هم وریځ تته ده، نو هیڅ نه لیدل کیږي. ورعد و برق او برېښنا ده، تالنده ده، رعد تالنده ده و برق او برېښنا ده. او دا کس په دې تیز باران کې دومره خوف زده سي، دا کسان چې یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اچوي دی ګوتې خپلې په غوږونو کې من الصواعق، د توندو اوازونو، د صاعقو، د تندرونو او د تالندو د تیزو غوږونو له وجې، حذر الموت، له ویرې د مرګه. الله فرمایي والله محیط بالکافرین. لکه څنګه چې باران و هغه توره فضا، هغه محیبه فضا په هغه ایثارو بارانیانو باندې، انسانانو باندې چې مسلطه ده، الله پاک په کافرونو باندې هم دغسې احاطه لري. فرمایي والله، الله پاک محیط، احاطه لرونکی ده بالکافرین، په کافرانو باندې. د دې مثال تکمیل ده پسې دا کس چې دا کوم سخت باران را ایثار کړی او په اوږو کې له ویرې د مرګه ګوتې اچولې دي چې هغه د تالند د تیز غږونه وانروي. یکاد البرق یخطف ابصارهم، برېښنا یې دومره تیزه وي چې نږدې وي برق و برېښنا یخطف ابصارهم، وتښتوي او یوسي نظر د سترګو د دوی. او دوی داسې حالت ته ورسیږي چې نه په لارې په مخ تلای سي او نه درېدا دوی ته په کار باندې ورځي. کلما اضاء لهم، هغه برېښنا چې کله څه رڼایي وکړي دوی ته، مشو فیه، روان سي پلونه واخلي په هغې کې. و اذا اظلم علیهم، کله چې تیاره وکړي په دوی باندې چې هغه د برېښنا رڼایي ختمه سي، خو بیا نور هم په سترګو باندې ټکه توره شپه سي، نو قامو، بیا دوی په ټپه باندې ودرېږي په اجای باندې، ولې په مخ نسي تلای. نو همدارنګه حال و شان د منافقینو دغسې ده چې کله دوی په قرآن عظیم شان کې هغه وعد و وعید اروي او د مؤمنانو ښېرازي ویني، بیا په مؤمنانو کې امتحانات ویني، نو دغه ژوند و زندگی د اسلام دوی ته داسې زندگی وي لکه دغه د تیز باران راګیر سوي انسان ته، چې دوی حق حیراني. هغه وعیدونه په اسلام کې چې راغلي دي چې څوک منافقین یي، کافران یي، هغو ته به داسې عذاب وي، دا به سزا یي، داسې به جهنم یي، داسې به عذابونه یي ورته په مخ کې. نو دوی بیا ودرېږي په دې اسلام کې چې اوس موږ څنګه په مخ باندې ولاړ سو. او چې کله کوم منافع په اسلام کې دوی ته ورښکاره کیږي چې اسلام کې زندگی ده، منافع دي، نو په هغه کې بیا دوی په مخ باندې یو څو قدمونه په مسلمانانو د مسلمانانو په ټولنه کې واخلي. نو همدغه حال د منافقینو د الله تعالی په محسوساتو سره مثال بیان کړی. الله پاک وایي ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، که چېرته الله غوښتي وای نو لرې کړي به وو سمع د دی، اورېدل د دی، یعنی د دوی سمع و اورېدا به یې له منځه وړې وه، و ابصارهم، او د دوی لیدل به یې له منځه وړي وو. ان الله على كل شيء قدیر، بېشکه الله جلاله په هر څه باندې وسیع او قادر ده. صدق الله العظیم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم.